چې آیا زنانه باندې چې د قضا روجې پاتې شي او د بیا د 6 روجې نیوه غواړي د شوال ده، نو شروع به د څه نه کوي؟ د شوال د روجې به ونیسي که نه قضایي روجې چې کومې پاتې دي چې قضا شوي دي هغه به نیسي. او دا مسله یوازې ښځو ته نه راپېښېږي، دا سړو ته هم راتلی شي. لکه یو کس بیمار شوی دی په روجې کې او یو څو ورځې روجې پرېښودې دي یا په سفر باندې یا بل څه عذر ورته راغلی، نو جواب د دې مسلې هغه دا دی، اصل بنیادي مسله دلته دا تېر کړه د شوال روجې او غیر شوال. مسله دا ده چې آیا د رمضان کمی قضایی روجې چې پاتې شوي دي د دې نه مخکې نفلي روجې نیوه کېدی شي او که نه؟ دا بنیادي مسله ده. نو په دې کې د علماو 3 اقوال دي. په دې کې د علماو 3 اقوال دي. یو قول دا دی چې د رمضان د قضا روجې چې کومې پاتې دي د دې نه مخکې نفلي روجې نیوی شي او د شوال د 6 روجې او که نوري د نیوی شي. او دا د جمهور العلماء مذهب دی. جمهور العلماء څه مطلب دی؟ اکثر علماء. د احناف هم دا قول دی، د شافعي مذهب ولا علماء، امام مالک مذهب ولا لږ اختلاف پکې شته، هغوی هم دا قول چې دا جایز دي. هغوی دلیل دا ښیي، وایي دا ولې جایز دي؟ دلیل پې دا دی چې عایشه رضی الله عنها وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، کان یکون علی الصوم من رمضان، په ما باندې به د رمضان د میاشتې روجې پاتې شوې وي، یعنې زما په حق کې به وي، فما استطیع ان اقضي الا فی شعبان، نو ما به د دې روجو قضا په شعبان کې بیا راوړه. او شعبان څو میاشتې بعد راځي؟ بل رمضان نه مخکې، یعنې تقریبا 11 میاشتې یا 10 میاشتې مخکې. اوس په منځ کې 10 میاشتې دي او هغوی ما به قضا نه شو راوړی. یو حدیث کې ویلي دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاسه چې هغه خدمت به مې کوو، هغه سره به. اوس سوال دلته دا دی او دا ډېره د سوچ خبره ده، که چېرته موږ داسې ووایو چې فرض روجې چې دې څو پورې نه نیولي ته نفلي روجه نشي نیوی، او عایشه رضی الله عنها وایي چې ما به فرضي روجې شعبان ته لیټ کړې هغه میاشت کې مې ونیو، نو آیا په دې منځ کې به دې بلکل نفلي روجه نه نیوه؟ هم د سوچ خبره ده. چېرته به هغې د میاشتې 3 روجې نه یې نیولي، چېرته به هغې په هفته کې 2 روجې نه یې نیولي، چېرته د عاشورا روجه به یې نه یې نیولي، چېرته د عرفات روجه به یې نه یې نیولي. نه مني عقل چې هغه دومره یو عابده او زاهده زنانه وه او په دې دې 10 میاشتې تېرېږي او دا د یو روجه هم نه نیسي. دا د هغوی دلیل دی او ښه مضبوط دلیل دی. دویم دلیل دا علما وایي، ګوره الله قرآن کې وایي چې فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، که څوک په سفر یا بیماری دې دې دا شمار پوره کړي په نورو ورځو کې. دې ته وایي واجب موسع، هغه واجب چې وخې پراخه دی. لکه واجب خو د روجې به ته لازم راګرځي، خو وخې څه دی؟ پراخه. دلیل پې چې وخې پراخه دی، الله ویلي وي نورو ورځو کې دې شمار پوره کړي. هغه ورځې الله خو ویلي خو نه دي چې میاشت کې به یې دننه پوره کوي، په 2 کې به پوره کوي، په 3 کې پوره کوي. نه، دا یو داسې واجب دی چې وخې پراخه دی. نو سلی موږ راتنګوو په چا باندې چې نه ته به لازم د شوال د 6 روجو نه مخکې دا واجب روجې دا به ته پوره کوې. دې کې یو قول دا هم دی چې جایز دي خو مکروه دي، دا هم کمزوری قول دی. دریم قول مشهور هغه دا دی چې دا نه دي جایز، لازم به اول قضا روجې نیسي او بیا به د شوال د روجې نیسي. او دا د سعودي عرب د علماو اکثرو دغه قول دی. د دوی چې کوم مشهور علما محققین دي د هغوی هم دا قول دی چې زنانه روجې د شوال هله نیوی شي چې کله هغه فرض روجې پوره کړي. دوی دلیل څه وایي؟ دلیل دا بیانوي، وایي حدیث کې دي چې من صام رمضان، دا صحیح مسلم حدیث دی، ما اوس لږ ساعت مخکې وایي 4 رمضان میاشتې روجې ونیوي ثم اتبعه بیا ورپسې 6 د شوال دا ونیوي، نو وایي چې د قضا دې زنانه یا دې سړي نه پوره کړي، نو د رمضان میاشتې روجې نه دي پوره کړي. نو چې د رمضان میاشت روجې پوره کړي بیا ورپسې 6 نیسي. دا یو دلیل دی. دویم دلیل، او دې دلیل وضاحت له به راشو، دویم دلیل هغوی د ابو هریره رضی الله عنه یو روایت پیش کوي چې په هغې کې دا چې چا رمضان په چا باندې د رمضان میاشت راله او بیا وروسته په ده باندې څه قضا پاتې شوه،
من صام تطوعا حدیث کې دي چې نفلي روجه ونی او عليه من رمضان شيء او د رمضان د میاشتې سره روجې په ده پاتې لم يقضي چې هغې قضا یې نه راوړي فإنه لا يتقبل منه نو دا روجې د ده نه قبلېږي تر څو چې هغه فرضي نه وي. دا حدیث د دې حدیث خو مختصر قصه ده چې دا سندن کمزوره حدیث ده. په دې کې یو راوي د ابن لهیع ورته ویلی کېږي د هغه د لاسه دا سندن متفق فیصله ده په دې علماو په اتفاق کړی چې دا حدیث کمزوری دی. زه خپل ځاني دلایلو کې چې کله ما سوچ وکړو د الله په توفیق سره او دې مسله کې سړی تحقیق وکړي نو زړه په دې مطمئن کېږي چې زنانه له جایز دي چې دا د قضا راوړو نه مخکې د فرضي روجو نه مخکې د شوال د روجې ونیسي. دا جایز دي. هغه دلیل په ذکر شو د عایشې رضی الله عنها هغه ډېر مضبوط دلیل دی. هغه ډېر مضبوط دلیل دی. دویمه خبره دا ده که چېرته دا لازم وی چې د قضا روجې به نیسي بیا ورپسې نیسي د شوال د شپږ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلسي چلو چې دا یې نه بیانوله اخو هره خبره ښه واضحه بیان کړې ده نو دا به ورسره هم ویلی وی چې د شوال د شپږ روجې خو د هغه چا دپاره چې قضایي روجې پوره کړي او داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ویلي او نه د صحابه کرامو نه دا مسله رانقل ده چې هغوی داسې ویلي حالانکې دې مسلې ته ضرورت دی دې مسلې ته ضرورت دی او هغوی نه ده بیان کړي نو چې نه یې ده بیان کړي نو معنی ده چې دا کار جایز دی. بله دا ده شریعت د شریعت هغه مقصد چې دی روح هغه اسانتیا ده لکه دغه آیتونو کې الله په خپله ویلي دي چې الله ستاسو لپاره سختي نه جوړوي اسانتیا جوړوي. نو اسانتیا هم دا ده چې دې زنانه ته اجازت ورکړی شي او که نارینه هغه ته اجازت ورکړی شي. لکه اوس به تاسو داسې وایي یو زنانه ده په رمضان کې هغې لس ورځې روجې ونیوي لس ورځې هغې ته عذر روجې ونیوي نو په دې څو روجې پاتې شو په دې څو پاتې شو سوچ خبره ده څو بې پاتې شوې لس بیا د شوال په دې میاشت کې دې ته بیا لس ورځې عذر راغی صحیح شو نو لس ورځې خو د شوال نه لکه پاتې څو شوې شل ورځې شوې اوس دا پرله پسې شپاړس روجې نیوه دا د هغې دپاره ګرانه ده لکه بله یو میاشت روجې چې نیسي او شریعت اسانتیا غواړي چې کوم ځای کې اسانتیا یي هلته اسانتیا بیا پکار وي چې علما د الله بندګانو ته د اسانتیا هغه بیان کړي. خو که څوک وایي چې دوی د دې حدیث پسې جواب کوي دا حدیث چې دوی وایي چې چا د رمضان میاشتې روجې ونیو او بیا پسې د شوال ده ونیو نو د هغې جواب دا دی چې چا د رمضان د میاشتې روجې ونیوي او بعض ته د عذر د لاسه پاتې شوي او اراده یې ده چې قضا به راوړم نو ده د رمضان د میاشتې روجې ونیوي ده ته ویلی کېږي چې د روجې نیولي دي. اوس یو زنانه د روجې نه دي نیولي یو څو دې باره کې خلک څه وایي چې د رمضان د میاشتې روجې نیولي دي که نه دي نیولي نیولي دي که نه دي نیولي نیولي دي حالانکه یو څو یې پکې نه دي نیولي خو هغه دا معذوره ده او اراده یې شته چې زه به د دې قضا راوړم. په دې د ښکلی مثال بل درکړم ښه به دې مثال ته ښه خوشحاله شي انشاءالله. هغه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا چا چې د رمضان په شپو کې مونځ وکړو د ایمان د لاسه او د ثواب د ګټلو په نیت الله به له تېر شوي ګناهونه وبخي. ای یو زنانه دا مونځ ټول کولی شي هره شپه نشي کولی یو څو ورځې به دې پاتې کېږي خو چې کله دا رمضان ختم شي او بیا زه تا نه تپوس وکړم چې دا زنانه د شپې تهجد کوونکې وه که نه وه نو ته به څه وې نه وه وه که نه وه وه اگر که دې پکې یو څو ورځې نه دی کړی یو څو ورځې قیام دی نه دی کړی خو بیا هم دې ته ویلی کېږي چې دا د شپې تهجد کوي او کړی دی د رمضان په میاشت کې نو دغه شان دې روجې نیولي دا څو چې پاتې دي نو دا د عذر د لاسه پاتې دي. نو خلاصه د خبرې هغه دا شوه او راجح قول دا والله اعلم چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله هم مذهب دی د امام مالک او د امام شافعي مذهب والعلماء او د امام احمد بن حنبل رحمه الله د مذهب هم بعض علما دا قول غوره کوي چې زنانه له جایز دي او نارینه له هم دغه شان جایز دي چې هغه د قضا
روجو پوره کولو نه مخکې نفلي روجې ونیسي، خصوصا د شوال ده. والله أعلم.